دا څنګه زندگی ده زندګۍ ته فکر وړی یم دا څنګه زندگی ده زندګۍ ته فکر وړی یم ملګرو زه دې خپلې بېوسۍ ته فکر وړی یم دا څنګه زندگی ده زندګۍ ته فکر وړی یم ملګرو زه دې خپلې بېوسۍ ته فکر وړی یم څه داسې ناشنا غوندې خاریې ته یم راغلی څه داسې ناشنا غوندې خاریې ته یم راغلی د خلکو بد نظر او بېروخۍ ته فکر وړی یم السلام علیکم نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ملګرو ستاسو ورور او ستاسو ملګری او ستاسو کوربه صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم په دې هیله یم چې روغ جوړ به یې او د صحت په جامه به یې مینوالو د نور کله په شان نن هم را سره په دغه خپرونه کې یو میلمه ناستی کوي میلمه څوک دی میلمه به تاسو ډېر ښه پیژنئ ځکه یو تان شاعر دی یو ښه شاعر دی عادل ارمان صاحب را سره په خپرونه کې ناستی کوي راځئ چې هغوی ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو عادل ارمان صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د کار او زیار هم ستاینه کوم ډېره زیاته مننه صالح نادانه ستاسو هم مننه کوم عادل ارمان صاحب داسې یو نوم لرئ په مجازي نړۍ کې او په ادب کې هم لرئ خو بیا هم زموږ دغه داسې مینوالي چې هغې تاسو نه پیژنئ د هغې دپاره خپله لنډه شان پیژنګلو وکړئ زه خو به دومره لنډه پیژنګلو وکړم چې عادل ارمان مې نوم دی د سوات اوسېدونکی یم او د 10م جومات طالب علم یم ډېره ښه ده عادل ارمان صاحب زموږ دغه مینوال به تمه کوي چې موږ به د عادل ارمان صاحب نه خواږه خواږه شعرونه اورو نو خپل خواږه شعرونه ورته ډالۍ کوي ولې نه ضرور د غزل نه مخکې به څه شعرونه ووایم چې ما ځکه ژوند له د نیمګړي خوب تعبیر ورکړی ما ځکه ژوند له د نیمګړي خوب تعبیر ورکړی زما پښتون له زمانې نوم ګندګیر ورکړی د ډېرې مینې نه یې ښکل کړي او سینې ته جوخت کړي د ډېرې مینې نه یې ښکل کړي او سینې ته جوخت کړي یوې جینۍ دلته هلک له خپل تصویر ورکړی او غزل چې څه به یې وایم په خوله داسې په چشمان داسې دی څه به یې وایم په خوله داسې په چشمان داسې دی بس یو سړی د خپله ځانه راته ګران داسې دی اول د ځمکې بحث وچېړه چې ځمکه څه ده اول د ځمکې بحث وچېړه چې ځمکه څه ده خیر دی بیا وایه چې اسمان داسې دی مننه اول د ځمکې بحث وچېړه چې ځمکه څه ده خیر دی بیا وایه چې اسمان داسې دی او څوک یې تر اوسه په معنه لا رسېدلي نه دي څوک یې تر اوسه په معنه لا رسېدلي نه دي منې که نه خور یو شعر د غني خان داسې دی مننه او تاله مې راوړله دا روغه لوپټه ګل غوټۍ خیر که زما ریښې ګریوان داسې دی او مننه چرته همزولو ته ګودره کې چرته کور کې خور ته چرته همزولو ته ګودره کې چرته کور کې خور ته هر وخت لګیا وي بس ارمان داسې دی مننه ډېر ښه ډېره له ارمان صاحب زموږ مینوال به نور هم غواړي چې نور شعرونه دې هم راته ډالۍ کړي نو خپل نور شعرونه هم ورته ډالۍ کړي ولې نه ضرور د وړوکې شان نظم کوشش به وکړم د غزل به دی چې تا هېرول غواړم دا سرخط دی چې تعویض کول غواړم ځان صبرول غواړم تعویض کول غواړم ځان صبرول غواړم په جار ویل غواړم تا هېرول غواړم په جار ویل غواړم تا هېرول غواړم زه هم منصور په شانتې په دار ختل غواړم ژوند د زه ډېر ستړی یم دمه کېدل غواړم ستا نه لږ لاس نیسمه خلک سېزل غواړم لږ شان رامخکه راته دنیا کتل غواړم د خپل لالي ارمان مې پوره کول غواړم واه ډېر ښه ډېره له عادل ارمان صاحب ډېر خوندور شعرونه او نظم مو راسره شریک کړل ستاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې موږ سره په دغه عیني خپرونه کې ناستی وکړو ډېره زیاته مننه مینوالو دغه را سره ډېر ګران ملګری عادل ارمان و چې تاسو ترېنه خوندور شعرونه واورېدل تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرامین ساجد افریدي او ما سره خوا کې ترڅنګ ملګري بلال لوهار صاحب دی او ابراهیم تاج صاحب دی او ګلزمان بیقرار صاحب دی او طارق جان صاحب دی زموږ ټولو ته اجازت ورکړه د لوی الله په امان